د مشهورې سندرغاړې نازیه اقبال یوه بله بې حیا او غلطه ویډیو راغلې ده. دغه ویډیو چې د لندن په هوټل کې جوړه شوې ده، دغه ویډیو در سره دلته شریکوم، تر اخره راسره پاتې شئ. خو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې چې کوم ملګري موږ سره چینل کې نوي دي، مهرباني دې وکړئ زموږ پی کې کلیک چینل دې سبسکرایب کړئ، ورسره د ګنټۍ نشان خو مو وهئ. ملګرو، نازیه اقبال چې یو مشهوره سندرغاړې ده او بله سندرې ویلي دي، د خپل خوږ اواز په وجه ډېر پښتانه مینوال پیدا کړي دي. نازیه اقبال چې څه موده وړاندې لندن ته لاړله او هلته والله خاوند طلاق هم ورکړو، نو د هغه طلاق نه بعد د نازیه اقبال داسې ډېرې بې حیا او غلطې ویډیو په سوشل میډیا خپرې شولې او خلکو ویل چې نازیه اقبال له خاوند دې دپاره طلاق ورکړی دی چې نازیه اقبال باندې خپل خاوند جاوید پیزا پیسې وګټي او ډالرې پې پیدا کړي. ملګرو، اوس چې کومه ویډیو د نازیه اقبال راغلې ده، دغه په هوټل کې د شرابو په نشه کې جوړه شوې ده. ملګرو، د دغه ویډیو باره کې نازیه اقبال هیڅ بیان نه دی ورکړی چې دغه ویډیو کې زیم یا هسې چا ما پسې تهمت لګولی دی. ملګرو، دغه ویډیو تاسو کتلی شئ او خپله بیا فیصله وکړئ. ملګرو، دا د نازیه اقبال د غلطې ویډیو باره کې معلومات چې درله هم درکړو. که غواړئ داسې نورو معلوماتو نه خو هم ځان وخت په وخت خبر کړئ، هغې دپاره زموږ پی کې کلیک چینل سبسکرایب کړئ، ورسره د ګنټۍ نشان خو مو وهئ. تر بلې ویډیو پورې راکړئ اجازت. د لوی الله په امان.